بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله. دین اسلام دا یو کامل او مکمل دین دی چې د ژوند په هر پهلو کې زموږ او ستاسو رهنمایي کوي، موږ له تعلیم او ترغیب راکوي. که هغه ایډیالوژیز دي، عقاید دي، نظریات دي، که عبادات دي، که معاملات دي، که سیاست دی، که سماج دی، که معیشت دی، که معاشرت دی، که عدالت دی، که قضاوت دی، که حکومت دی، شعبه های د زندگی څومره دي، په دې ټولو کې زموږ او ستاسو د رهنمایۍ ذریعه ده او ضابطه حیات دستوري قانون دی په دې ژوند په دې دنیا کې د وخت تیرولو. نو دا دین اسلام چې مونږ ته حاصلیږي د دې ماخذ د دې بنیاد اساس فیکٹر څلور شیزونه دي. نمبر 1 کتاب الله قرآن کریم، نمبر 2 فرامین مبارکه احادیث سنت رسول، دریم اجماع، څلورم قیاس. قرآن کریم ډیفینیشن او تعریف تا دی هو کلام الله المعجز المنزل على خاتم الانبیاء والمرسلین المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه، چې دا د الله رب العالمین د طرف نه په نبی علیہ السلام باندې نازل شوه کتاب دی او دا د زمانی په هر طبقه کې دا متواترن چې کوم د نسل در نسل داسې را چلیدلې دی او مونږ ته را رسیدلې دی. معنی، الفاظ، حروف، زبر، زیر، هر څه محفوظ دي، څنګه چې الله رب العالمین فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې قرآن مجید ما نازل کړي تر قیامت پورې د دې د حفاظت ذمه الله پاک په خپل اغوستې ده. نو دغه شان دی د امت اجتماعي مسلمانانو په هر طبقه کې چې کوم دی دا اجتماعي د دې درسګاهونو کې درسونه شوي دي، دا په سینو کې محفوظ شوی دی، دا نسل در نسل دغه شان حفاظت سره دا کتاب داسې په مصحف داسې په ترتیب سره را چلیدلی او مونږ ته را رسیدلی دی ښه په حفاظت سره. لکه اوس حدیث متواتر دی، هغه هم چې کوم دی هر زمانه کې دومره کسانو را نقل کړی چې هغوی په دروغو باندې اتفاق ناممکن وي او محال وي، خو چونکې هغه د سند خبره وي او د مفهوم او د معنا خبره وي. قرآن کریم چې کوم تواتر دی دا د طبقاتو تواتر دی. الحمدلله قرآن کریم دا د دین اسلام پیلنی اساس او بنیاد دی. دویم دی حدیث مبارکه. نو د حدیث ډیفینیشن دی ما اضیف الی النبی صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیه او صفت خلقیه، چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام وینا مبارکه، د نبی علیه الصلاۃ والسلام کار مبارک، عمل مبارک، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو مجلس کې په حضور کې یو صحابي او عمل او نبی علیه السلام په هغې باندې خاموشي اختیار کړي او رضای پې راغلي. دغه شانت صفت خلقیه د نبی علیه السلام کوم ظاهري صفات دي، کوم او صفت خلقیه دي، باطنی اخلاق دي، دې ټولو ته د حدیثو نسبت کړل شي. دغه شان اجماع دا دریم اساس بنیاد ته ماخذ دی د دین اسلام. اجماع ویل کېږي فهو اتفاق علماء المجتهدین الصالحین من امة محمد صلی الله علیه وسلم کل عصر من اهل السنة ذوي العدالة والاجتهاد على حکم، چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت د اهل سنت والجماعت د نظریه خاوندان او دغه شانتي پاغه اهل سنت والجماعت کې چې کوم مجتهدین علما وي چې د اجتهاد ماده او شرایط پکې پوره وي او صالحین وي، هغه د شریعت په یو حکم کې متفق شي او رای ورکړي، دې ته ویل کېږي اجماع. بل دی څلورم فیکٹر او اساس هغه قیاس دی. نو قیاس ویل کېږي فهو الحاق فرع باصل فی حکم لعلة جامعة بینهما، یا دغه شان والفقهاء اذا اخذوا حکم الفرع من الاصل ذلك سموا ذلك قياسا لتقديرهم الفرع بالاصل بعلة متحددة بينهما. دغه شانتي بل آسان چې یو خلاصه د قیاس سره بیانې، نو تعدیت د حکم دی د اصل نه فرع ته، لکه شاملول د اصل لی د فرع نه په یو محدود علت په مطابقت سره. لکه آسان تعریف که نور هم زه تاسو ته آسان کم د قیاس تعریف تا دی چې یو حکم دی د شریعت، هغې لپاره اصل شته، قرآن او حدیث کې د هغې د حلت حرمت باره کې څه بیان شته. اوس یو نوی حکم مسله مخې ته راله، هغې په باره کې اصل نشته، نو دا به مونږه د علت د وجې نه چې د هغې حکم او د دې وجه ریزن یو وي، نو مونږ به د هغې حلت حرمت دې ته شامل کړو. لکه شراب دي، نو شراب چې کوم دي حرام دي، قرآن کې الله حکم دی او وجه څه ده؟ سکر، نشه ده. نو دغه شان که اوس یو بل نشاور شی روزي په دې زمانه کې او هغې کې قرآن او حدیث کې د هغې بیان نه او عالم نه یو کس تپوس کوي، د دین سپیشلیست پوی نه څوک ماهر نه څوک تپوس وکړي چېرته د دې مسلې به صحیح ده، حلال دی، حرام دی، ناجایز دی، جایز دی، نو هغه به ورته وایي چې نه دا ناجایز دی. ولې؟
ځکه چې دې کې نشه ده او فلانې د شریعت حکم چې ناجایز دی حرام دی نو د نشې د وجې نه لحاظه دا هم حرامه شوه. بهر ګف د اسلام چې کوم څلور ماخذ دي قرآن حدیث اجماع قیاس په هغې کې چې کوم دویم نمبر باندې دی حدیث نو دا مشکات المصابیح کتاب دا د حدیثو کتاب دی او مشکات المصابیح دا د کتاب نوم دی. نو مشکات چې کوم دی ویل کېږي چراغدان ته تاقچې ته او المصابیح د مصباح جمع ده مصباح ویل کېږي ډیوې ته چراغ ته. نو دغه شانتې اوس که د مشکات المصابیح مقدرا معنا یو کس روباسي نو د هدایتونو د چراغونو چراغدان مطلب دا چې دې کې ډېر حدیث دي نو دا اسم د مسما سره بالکل تعلق دی لکه حدیث په دې کې چې کوم د جامعیت د ټول موضوعات د دین احادیث په دې کتاب کې شته. نو دا حدیثونه خورنا د نبی علیه الصلاۃ والسلام وینا خو ټول نور دی نو دغه نور چې کوم دی دا د هغې لپاره دا کتاب یو تاقچه ده هغه پکې راجمع شوي دي. نو مشکات المصابیح د هدایتونو د چراغونو چراغ لکه مشکات ویل کېږي لیمپنیچ چې پسه کې ایښودل کېږي دا ډیوه او مصابیح دا ډیوو ته ویل کېږي. نو دغه شان دا مشکات المصابیح دا در حقیقت د مصابیح السنه توسیع او تدوین او مزید اضافه ده ځکه یو بل کتاب دی د هغې مصنف بیل دی هغې ته ویل کېږي مصابیح السنه. نو هغه چې مصابیح السنه خو روایت په دې کې شته خو د صاحب د مشکات په دې کې نور روایات هم جمع کړي دي او ورسره نور خصوصیات هم راوړي دي په دې کتاب کې چې هغه په مصابیح السنه کې نشته. خو د مصابیح السنه هغې مصنف بیل دی چې هغې ته امام بغوی وی او د دې صاحب د مشکات امام تبریزي په نوم سره یادېږي. د هغې د مصنف چې کوم صاحب د مصابیح دی نو د هغې نوم دی حسین او دغه شانتې کنیت ابو محمد دی لقب محی السنه دی د پلار نوم مسعود دی او د نیکه نوم محمود دی. نو هغې مکمل شجره نسب چې جوړیږي نو هغه داسې جوړیږي چې هو الامام محی السنه قامع البدع ابو محمد حسین ابن مسعود ابن محمود الفراء البغوي. او دغه شانتې د صاحب د مشکات چې کوم دی نو د دې نوم چې کوم دی محمد یا محمود دی او کنیت ابو عبدالله دی لقب ولی الدین دی او دغه شان د والد صاحب نوم عبدالله دی. نو دغه شان د دې چې کوم بیا شجره نسب دی نو هغه د ابو عبدالله ولی الدین محمد ابن عبدالله دغه شان د کتاب کې لیکل د دې پوره نوم محمد ابن عبدالله العمری الخطیبی تبریزی. نو دغه شان د مصابیح السنه او د مشکات درته لږ نمایه خصوصیات ذکر کوم چې صاحب د مشکات وجه د تالیف څه ده چې دا کتاب یې ولیکلو ځکه چې مصابیح السنه هم د حدیثو کتاب دی مشکات المصابیح هم د حدیثو کتاب دی خو د دې څه خصوصیات دي چې دا کتاب د هغې نه بیل دی. نو پلنې خصوصیت دا دی چې په دې کې جامعیت دی عقاید عبادات معاملات اخلاقیات سیرت او دین نو دین ټول شعبو باره کې پکې روایات شته. دویم دا ده چې هغې د دې ترتیب ډیر علمي او منظم دی هغې کې بابونه داسې منظم نشته لکه دې کې چې څنګه فقهي ترتیب سره بابونه دي چې کتاب مثال کتاب الطهارت کتاب الصلات کتاب الایمان کتاب النکاح کتاب الدا نو دغه شانتې ترتیب سره هغه شان بل فصلونه دي د باب د هر باب د لاندې فصلونو ترتیب ډیر ښایسته دی. په فصل اول کې چې کوم دی د بخاري یا د مسلم روایات راوړي متفقون علیه روایات راوړي او د صحیح او حسن روایات راوړي او دغه شانتې چې کوم دی په فصل ثانی کې چې کوم دی بیا د سننو روایات راوړي ترمذی د ابو داود وغیره او دغه شانتې فصل ثالث کې بیا د غیر معروف مصادرو نم روایات راوړي چې هغه موضوع پې پوره شي او هغې مصابیح السنه کې چې کوم دی نو هغې کې بیا فصل ثالث نشته دی. دې نه علاوه لکه زیاده پکې چې کوم دی زیات تر پکې احادیث مستند کوشش کوي چې جمع کړي دي او بل غټ خصوصیت دا دی چې مصابیح السنه د دنیا په محدود علاقو کې پړاویږي او مشکات المصابیح چې کوم دی دا د خپل جامعیت د وجې نه دې ته ډېر د علماو طلباو د مدارسو په نظر کې د ډېر غټ حیثیت دی بیا خاص کل برصغیر پاک و هند کې چې کله د دوره حدیث د صحیح سته د نصاب نه پیله چې کوم دی په دې باندې به د یو کس د فاضل کېدو تتمه کېده په دې کتاب باندې. نو مشکات المصابیح دا یو ډیر جامع کتاب دی چې کوم صحیح سته دي یا دې نه علاوه نور روایات دي هغه هم دې راجمع کړي دي. نو دغه شانتې
دا د کتاب مختصر تعارف او حالات نو، حالات خو ډیر تفصیلی وي د کتاب یا د مصنف حالات ډیر تفصیلی. دا خو صرف مختصر تعارف او ځکه مقصود د کتاب ویل دي. د کتاب د بسم الله الرحمن الرحیم د مصنف شروع کړی دی، ان شاء الله بل درس کې به د بسم الله نه به کتاب شروع کیږي ان شاء الله.